اسلامي نړۍ یا په عموم کې یو مسلمان عالم په داسې حالت کې په شهادت ورسېده چې یو خو نن روژه وه، بل د جمعې په مانځه کې و، بل علنان هغه حق ادا که چې کوم حق د یو عالم وي، د یو مسلمان وي. د پاکستان د سیکولر او غلام نظام په وړاندې په همدغه خطبه کې د جهاد اعلان وکړ. ویې ویلې چې نه له مرګه ډارېږم، نه له شهادته ډارېږم، او نه داسې چارو زه یم چې له مرګه وډار شم او د مرګ په خاطر باندې د حق اواز جګ نه کړم. دغه شهید، دغه اتل چې د منبر نه راکوزیږي، مونځ ادا کوي او د پاکستان مزدور منافق او غلام رژیم د یو انتحاري په واسطه باندې دی د شهادت لوړ مقام ته رسوي او ورسره څلور نور طالبان هغه هم شهادت رسیږي. نو دلته دوه خبرې دي. هغه څوک چې سیکولران دي هغوی دغه شهادت باندې یا د دې شهید په اړه باندې پوښتنې راولاړوي. هغه څوک چې د غرب غلامان، مزدوران، د غرب روزل شوي او د غرب پاخور او د غربیانو په ګنډه کې غټ شوي دي، هغوی دغه برید نه تنها دا چې غندي بلکې تاییدوي. او زمونږ بعضې اسلام پال ورونه هم د احتیاط په خاطر باندې حتی دغه غازي او دغه اتل ته د شهید لقب نه ورکوي. دا په دوی پورې مربوط نه ده. شهید له ورایه معلومیږي، د شهید جنازه معلومیږي، د شهید هر څه خپل کرامات مخکې له مخکې خلکو ته ښه وي. د دې شهید لومړی کرامت دا چې دی له خپل شهادت نه 20 ملټه مخکې وایي هغه څوک چې دی په شهادت رسوي هغوی ته په تنده لهجه وایي چې زما وینه دومره ارزانه نه ده، زه له مرګ نه ډارېږم، زه پوهېږم چې ما څوک وژني. د پاکستان د غلام او د مزدور ادارې ټول د برانچونو او د ادارو نومونه ورته اخلي او په همدغه ماخوستان باندې هم چې د دې کور په شاوخوا کې د سوالګرو په شکل باندې ښځې راغلې وې، تمانچې او کلاشینکوفونه ورسره و. دا سوال هم کړی دی چې په 10 بجې په 11 بجې څنګه یو څوک راځي دلته درېږي، په بورخه کې درېږي. زه 2 سواله لرم. هغه چا نه لرم چې هغه اسلامي مفکوره لري او اسلامي داعیه لري. لومړی که چیرته مولانا سمیع الحق پاکستانی وي، خو هارون باچا سندرغاړی هم پاکستانی ده. که حضرت مولانا سمیع الحق شهید پاکستانی ده، حمید الحق پاکستانی ده، نو باچا خان هم پاکستانی و. که چیرته په پاکستان کې علما پاکستانیان دي، د کوزې پښتونخوا هغه څوک چې د نشنلیزم آواز اوچتوي هغه هم پاکستانیان دي. که چیرته د کوزې پښتونخوا علما پاکستانیان دي، هغه سندرغاړي، هغه څوک چې له امریکایانو سره مرسته او اعانه او کومک کوي هغه هم پاکستانیان دي. دلته دوه ګونی چلند ولې کیږي؟ د منظور پښتون د ګوند کس د همدغه پاکستانی اشتبلیشمنت لخوا ویشتل کیږي. نلستان ټول ورته شهید وایي، خو په همغه ګولۍ باندې که د یو مدرسې استاز، د یو مدرسې محتمم د منبر په سر د همغه فوز په خلاف د بغاوت او د جهاد اعلان کوي، هغه ته ولې شهید نه ویل کیږي؟ زه وایم که شهید نه ورته ویل کیږي، دواړو ته دې ونه ویل شي. هغه څوک چې ځان اسلام پال بولي، دومره د کمونیزم او د سیکولریزم له مبارزین نه متاثره کیږي چې خپل علماو ته شهیدان نه وایي. زما د ټولې نړۍ له علماو سره د اسلام او د دین رشته ده، زما د کلمې رشته ده ورسره، د تا د ساز او د سورني رشته ده او د نشنلیزم رشته ده. که د کوزې پښتونخوا پښتون ته حمایت کوي د نشنلیزم په خاطر یې کوي، اما زه د همغه پښتونخوا د نشنلیست حمایت هم کوم. زه د هغه په شهید هم اوښ کې تویم، شهید ورته وایم. اما ته هغه څوک چې د پښتونولۍ، د افغانیت او د اسلامیت رشته ورسره زه پالم، د دین رشته ورسره پالم، په هغه کې بیا سیکولرستان را مخکې شي وایي وژونکی شهید ده که قاتل شهید ده. دغه معیار به تا ته همدغه علما معلوموي
چې کوم ایمان به نه خرابو. نور مسایل سیاسي مسایل د افغانستان د پاکستان د دا سره اصلا جوړیږي نه. باور وکړئ چې په دې مسایلو باندې سره جوړم شي، خو د اسلام نه د قرآن نه باید منکر نشو. د قرآن نه باید منکر نشو. ګورئ چې ووژل شي هغه راخلي د شهیدانو په نامه باندې تیروي. من خپل مسلمان ته یاره زنده باد طواف صاحب دقه خبره چې د اساسه مضبوطه خبره ده، بالکل د سره منله. دقه ته وی احتیاط او باید مسلمان په دغه باندې احتیاط وکړي. هغه کسان اوس چې د سبا له بل ستا خبره بل شی مرداري هغه ته به شهید کلمه استعمالي. نو دا کلمه چې د مونږ چې خپل مؤمن مسلمان، خپل مجاهد، خپل مولا امام، خپل هر څوک مسلمان ورور هغه ته هم مونږ الله دې ول شهادت قبول کړي، ځکه دغه واک مونږ یوازې ګڼو د الله سره ګڼو. دا کوم کسان د منافقینو کوي، دا کسان چې خبره د منافقینو کوي، په والله العظیم چې د الله تعالی د ویرې مې روژه نیولې ده، د ماسپښین لمونځ مې کړی ده، د مازدیګر لمونځ لا وخت پات دی. په والله العظیم چې په دې حق روژه کې هر سړی کنځلې کوي هغه عملي منافق دی. والله العظیم چې په دې حق روژه کې چې هر سړی کنځلې کوي هغه عملي منافق دی. تاسو سره اساس باندې خبرې وکړم او وروړه عبدالرحمن صاحب یو وضاحت زوار کم اکثر دوستان مولوی صاحب ریحان خبره کوي ونه ناودر عبدالله وراره ریحان باندې خبره کوي. عبدالرحمن رور یو سوء تفاهم باید رامنځته نشي چې زه عالم نیم او د اهل حدیثو په رابطه کې دغسې عقیده لرم لکه د خپل احناف په اړه چې لرم. هیڅ اختلاف ته زه عقیده نه لرم. زه که نن زه ویشل سوی علت یې همدا ده، علت یې همدا ده چې د اهل حدیث په نوم، د حنفي په نوم، د سلفي په نوم په مونږ کې درزونه پیدا کړي او یو په بل مو وهي. د ما عقیده دا ده چې قربان مشم زه چې چیرته ما همیش ده چې هر چیرته د اهل حدیثو جماعت ته زه تللی یم، په جامه درېدلی یم، رفع الیدین یې کړی ده، ما خپل لمونځ کړی. جنرال صاحب تا سره زه میلاو شوی یم او د سره کتلي مې هم د تصویر مې هم د سره ایستلی دی. نو اوس هم انجینر صاحب په کور کې عبدالرحمن صاحب زه اوس هم په همغه عقیده یم چې زه دغومره اختلاف د مذاهبو ترمنځ چې د ویښته په اندازه یې دا زه خپل هلاکت بولم، دا زه خپل تباهي بولم، دا د اسلام په صف باندې گزار بولم. او هر څوک چې دغه صف کې اختلافات راولي باور په خدای وکړه دا زموږ د ضعف او زموږ د صف د کمزوره کول. په یو جماعت کې یو څوک اهل حدیث رفع الیدین کوي، هغه دلیل لري، پیغمبر سنت ادا کوي، زه ولې له مرۍ نه راونیسم؟ زه ولې سلام وګرځم؟ زه دپسې منځ نه کوم، زه یې ورپسې کوم، اما زه خپل لاسونه نیسم. همدغه چې هغه زما جومات ته راځي، دا خپل جماعت د الله عبادت کوي، که رفع الیدین کوي، کامل بالجهر وایي، باید څوک پې ورغر نه وهي. او وسړی دې کفر نه ده کړی، دا د رسول الله سنت ده، بس کړی ده. والله جنرال صاحب که ستا دغه نظریه تطبیق شي که نه، ما دغه نظریه ده، یعنی نورو کې تطبیق شي که نه، نورو کې تطبیق شي زم د وطن دا به مونږ او تاسو کوو. بالکل والله زه خپله دغې ته کار کوم. دغه تجارتي دا دین نه چې دا چا بزنس جوړ کړی دی دې په خلاف به درېږو، دا امت به پوی کوو. او دا امت ډېر کړی دلی. زه دوبۍ ته لاړلم عبدالرحمن ورور، زه ډېرو جوماتو ته لاړلم، بعضې جوماتو کې رفع الیدین کېده، بعضو کې نه کېده، چې کوم کې کېده هلته هم تللم، چې کوم کې نه کېده هلته هم تللم. مهرباني. ګورئ تاسې مسایل سره مه ګډوئ. هغلته چې کوم ملا په شهادت رسېدلی دی صحیح دی، موږ به ورسره سیاسي اختلاف لرو د پاکستان اسټبلیشمنټ سره، د پاکستان حکومت سره. ستاسې درد او ستاسې دا کوم تکلیف چې دی د 40 کلونو راهیسې زه له هر چا څخه ښه محسوسولی شم. تاسې د کمونیزم په اخور باندې وخوړله، د کمونیزم په اخور باندې پیدا شلی، ستر شلی. خفه کېږو به نه، سره خبرې به سره وضاحت کې کوو. دلته د شورویانو په شتون کې مو همدغسې شعین اسلامي لرلو
او دغسې ملایان مو لرل. بیا د کمونیزم او د سیکولریزم او د دیموکراسۍ په راتګ سره په دې وخت کې مو هم چې دغسې علما لرل